د پی ټی آی لاريونو کې افغانانو ته د ګډون لپاره پیسې ورکول شوي. د پاکستان دولتي رادیو د امنیتي ځواکونو له لوري د تحریک انصاف په لاريونو کې د افغانانو د نیولو خبره کوي او د دوی له قوله وایي د دغه هیواد په وروستیو لاريونو کې د ګډون لپاره پیسې ورکول شوي دي. د دې رادیو د سې شنبې ورځې په یوه خبره کې لیکل شوي چې له یو شمېر هغو افغانانو زندانیانو سره خبرې شوي چې د پاکستان وروستیو لاريونو کې نیول شوي. رادیو دغه نیولې شوي کسان هغه افغانان معرفي کړي چې په پاکستان کې د اوسېدلو سندونه نه لري. رادیو په خپل خبر کې لیکلي چې ناقانونه افغانانو ته په لاريونونو کې د تاوتریخوالي د جوړېدو لپاره پیسې ورکول شوي دي. دوی د بیت الله په نوم د یو نیول شوي لاریونوال له قوله لیکي په لاريونونو کې مو پر پولیسو او رینجرو ډزې کړي دي. په خبر کې راغلی چې د ابرار الحق په نوم یو بل نیول شوی کس وایي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لخوا له 2 تر 3 زره کلدارې ورکول شوي چې پر امنیتي کسانو ډزې وکړي. د پاکستان رادیو د معلوماتو له مخې نورو زندانیانو هم ورته اعترافونه کړي دي. رادیو په خپل خبر کې زیاتوي چې په وروستیو لاريونونو کې په اسلام آباد کې یو شمېر پولیس هم ټپیان شوي دي.